السلام علیکم. په کمپیوټر کې د مختلفو ژبو د انسټالولو طریقه دا ده چې د لپاره نه کوم سافټویر په کار دی، د لپاره یو شی هم نه دی په کار، فقط د لپاره یو څو کلیکس په کار دي چې اوازل د تاسو خیم او تاسو په خپل کمپیوټر کې مختلف قسم ته ژبې چې د هغه انسټالول شي. که تاسو سره چرته وینډو 7 نو په هغه کې کنټرول پینل ته لاړ شئ. کنټرول پینل ته چې کله تاسو لاړئ، مثلا دا ما سره کنټرول پینل دی، دلته چې راشي دلته ریجنل لینګویج په نوم باندې یو هغه دغه دې باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو سره هغه یو آپشن د لینګویجز شو کی. او دا وینډو 10 د وینډو 10 کې موږ سمپلی دلته کلیک کوو، دلته په دلته بلیکو لینګویج، صحیح شو، لینګویج بلیکو. نو کله چې دلته مونږه وبخې د سپیلنګ لکه ته دلته بولیکو لینګویج، نو لینګویج هم چې ولیکم ما سره دا لینګویج راغی، زه په دې لینګویج باندې کلیک کوم. دا وګورئ ما سره دلته درې ژبې دي. فرض مثال زه دې ځای نه چې دا یوه ژبه ده، دې ځای نه زه ریموف کوم، صحیح ده، دا زه دې ځای نه هغه کوم لرې کوم. نو ګورئ ورته اوس بله ژبه چې دی دې کې اډ کې، نو ته به د بلې ژبې د اډ کولو دپاره دا به دې ځای نه زه ریموف کړم، دې باندې هم کلیک وکړم، دا به هم ریموف کړم. ما سره اوس یوه ژبه ده، د انګلیش ژبه ده. بله ژبه چې کله ته اډ کې نو په دې اډ لینګویج باندې به کلیک وکړې. اډ لینګویج باندې چې کلیک وکړو تا سره په مختلفو ژبو یو لیست خلاص شي. ته کومه ژبه راولې، زه دلته وایم پښتو، نو پښتو شروع کېږي د پی نه، نو دا وګورئ پی په دا به سلیکټ کړې او اډ به یې کړې. چې اډ دې کړه دلته تا سره پښتو راله، لاندې دې سکرین ته راشي وګورئ، نو دا وګورئ تا سره د پښتو ژبې یو هغه خلاص شو. نو دلته اوس ګورو، اوس لیکل کوو چې دا لیکل چې دي زموږ دا په کومه ژبه کې کېږي، صحیح ده. زه سمپلی یو مایکروسافټ ورډ یو ډاکومنټ رالم، دا خلاصوم، وګورو چې دا مونږ چې کومه ژبه بدله کړه دا پکې دې کې راغلې ده که نه ده راغلې. نو اوس چې زه لیکل کوم، اوس به دا زما لیکل په انګلیش کې کېږي، ولې دلته ژبه ما سره څه ده، انګلیش ده. په دې باندې کلیک وکړئ، ژبه پښتو ته واړوئ. چې کله تاسو ژبه پښتو ته واړوله نو اوس تاسو څومره خطونه لیکئ دا ټول به په کومه ژبه کې راځي، په پښتو ژبه کې به تاسو سره دا خطونه راځي. نو دا چې دی په ایم ایس ورډ کې یا په کمپیوټر کې د پښتو ژبې د انسټالولو طریقه.